العالمین سره د دې هر عمل چې مونږ کوو نیت کې به مداوي چې د دې هر عمل بدل کې مونږ ته اجر راکړي. څنګه نیت وي؟ روزه یو خپل عبادت دی. رمضان احتسابا مغفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان روزه چاونی وا پنځ د احتساب باندې د نیت داو چې په یو روزه ما ته اجر دی. رواجی نه چې خلک روزه دي که زه روزه خورم بیا به خلک خان دی را پور. د احتساب او د ثواب ګټلو په نیت چا دا کارو که مخکې چې څومره ګناهونه یې کړي دي. نو دا اصلي موضوع ده چې هر عمل به مونږ او تاسو د احتساب په نیت باندې کوو، د قوم پرستۍ په بنیاد نه. هغه جنازه کول دیو یا د مړي کور ته د تعزیت دپاره تلل دی او یا د جنازې نه پس قبرستان ته د دفن د ټیم پورې د مرده سره ایسارېدل دي، یا هغه حضرات چې هغوی د مړي ته غسل ورکوي د هغې اجر یا کفن ورکوي. دا هر یو کار چې څومره دی نن سبا موږ او تاسو د قوم پرستۍ په بنیاد شروع کړی. اسلام پرستۍ په بنیاد نه، د قوم پرستۍ په بنیاد. دې محل کې هم داسې شوي د دې یو جماعت مونږ گزار به وي د هغه به څوک مړ وي جنازې ته چې تلي وي د محلې کسان پکې نه ښکاري. په دې جماعت به اعلان هم شوي. دې نه دا معلومیږي چې زمونږ هغه جنازو ته چې د شونکړۍ مړي دي تلل او د شونکړۍ نه خارجي مړو ته نه تلل، دغه تلل زمونږ د قوم پرستۍ دي. دا د احتساب او د اجر په نیت نه دي. که دا د احتساب او د اجر په نیت باندې وي نو د هر مسلم جنازې نه سړی خبر شي وسې وي نو تلل پکار وي. نو دغه بعضې څیزونه د هغې اجر عند الله چې کوم مقرر دی بیانوم. نو نیت به مونږ په دې اعمالو هر یو کې د احتساب او د الہ العالمین نه د اجر د غوښتلو کوو. جنازه خو چې عقیدوي فساد ونه لري، عملی که څومره هم ګناهګار وي د هغه جنازه کېږي او کوو به یې. دا د اهلسنه والجماع رایه ده. د اهلسنه والجماع په خلاف یو جماعت دی چې هغې ته معتزله وایي او خوارج. هغوی په لویه ګناه باندې انسان کافر ګڼي. دا هغوی دا رایه ده چې چا بوسکل کافر شو، چا مونځ پرېښوده نو کافر شو. خو اهلسنه والجماع د عمل په ترک باندې څوک کافر کوي نه، وی فاسق دے فاجر دے گناہگار دے، کافر نہ دے مسلم دے مسلمان دے نو جنازے کی دیش. امامنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا دور کی خوارج دے رضیاتو نا خوارجو سلویخ کسانی و جماعت راغے، سلویخ کسانو یہ اختلاف اور سر پدی مسئلہ کی کہو چے توائی چې د امام پسې به مقتدیان فاتحه نه لولي. موږ سره په دې کې مباحثه وکړه مقتدیانو ته پکار دی چې امام پسې فاتحه ولولي. موږ او تاسو چې امام لګیا وي مقتدیان چپ ولاړ وي. خوارج چې دی نو امام پسې سوایي. اگر دا عملی مسله ده د خارجیت مسله نه ده، خو خوارج هم په دې قایل دي، وهابیان هم وایي، شوافع مذهب کې هم شته دی. یو جزئی عملی مسئله ده، پدې سو خارجي کیږي نه. خدغه خوارج رالل په مناظره باندې او ند مناظره لري. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر عاقل او خيار انسان چې یو سړی وایو پیژند چې دا دومره لوی مولا نه دی، به عقلی بحث ور سره وکاغه به پړک نور بحث ته بیان نه پرې خود. دا سلوی خواړه رالل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دربار کې اوس دا سے ټول غږیږي. موږ سره مناظره وکړه، امام پسې به مقتدیان فاتحه وایي. نو دا ورته وویل چې تاسو سلوی خواړه غږیږئ، نو آیا دا مناظره کېدی شي؟ تاسو یو سړی مشر وټاکئ به غږیږي، دا نور غوږ ورته کېدی، زه به ورسه خبرې کوم پته به ولګي. وی ډېره ښه ده، سلوی خواړه چې غږیږي یا په خبره خو څوک نه پوهېږي. داسې به وکړو چې یو بغږیږي تا سره دا نور بغوت کېږي. ویکم یو مشر دی یو ورکه معلوم کوي دا بغږیږي، تاسو نور بچپ یې وی یاو ویزه مناظره ما غټلې واپس لاړ شي.
ویسنګ وای ګوره سلويخ چې جماعت ډل راغلي وای چې ټول غږیدای نو زمو په خبر پوهیدم نو مقصد تم سره نه رسي او چې یو غږیږي دا نور ته کوکیږي نو دا صحیح خبره امام او دا مقتدیان یو جماعت دی نو چې یو غږیږي دا نور بچ په ولاړی دا ډور پسې سن او سره جواب پاتې نشه لاړ ووت بار چې لاړ توري راواخستیو یو ته یو الته امام سره نه پښتنه کې چې دلته یو زنانه مړه ده یو نارینه مړه ده نارینه شراب سکلی دی یو زنانه بدکارۍ کې مړه ده مونږه جنازه وکړو کنه کوي چې جنازه وکړي نو د خوارجو خدا راي ده چې شراب سکلو زنا کول کفر دی سړی به کافر کیږي او اهل سنت والجماعه راي خدا ده چې کافر کیږي نه فاسق دی فاجر دی جنازه په کې دی شي نورانه نو تلوي کده ویل چې جنازه په کې دی شي نو د دې په مذهب کې خو کافر دی او د کافر باندې خو جنازه نشي کېده به شروع ور باندې وکي پتورو به وای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تبیار علل توري ور سره دی ډېر په پرش دې په پوه شو چې دا د وضع خراب ده وی بار یو زنانه مړه ده یو نارینه مړه ده نارینه شراب سکړي زنانه بدکاری کړي جنازه پکېږي هغه ورته زستاسو په سوال پوه نشو دا نارینه او زنانه چې دواړه بار مړی پراته دي دا يهوديان دي وینا ویدا نصرانيان دي وینا ویدا بت پرست مشرکان دي وینا ویدا مجوسیان اورته عبادت کوي وینا ویدا سوق دي ویدا خصوصا مسلمانان نبی عليه السلام په دین یو خدای جنازې په وکي چې پاغي دین باندې بیا ور سره لار پاتې نشم داسي وت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چوای چې په فاسق او فاجر باندې جنازه کیږي دا د خېټه خبر نه ده حدیث مضمون دی حدیث مبارک کې راځي والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر زما پلاس کې شعب الایمان د امام بهقی دی ها پدې کې باب لګي بابن فی الصلاة علی من مات من اهل القبلة قبله طرف ته چې چامونس کړي وي او دا ضرورت الدین نه منکر نوی چې اهل قبله دي دا چمړشینو پرې جنازه پکار وي نو حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله عنه راوی دی نبی علیہ السلام فرمایي والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر من واجب دے پار مسلمان باندې برن دے نیک سړی وي کان او فاجرن کده بدکار وي نبی علیہ السلام فرمایي وان عمل الكبائر اغت کلوې گناهونه هم کړی د لوی گناهونو مرتکب زناکار شراب خور او بدکار وي بیا واجب دی چې خبر شو جنازې مونږ به پکې